السلام علیکم. اسرائیل اوس خپل جنگي طریقو کې لږې تبدیلیانې راولي. لږ دا جنگي ټیکټکس نه دي، دا لږ بدلوي. داسې نه چې هغه کومې حملې بمباریانې او ګراوند انویژن هغه به ختم شي، هغه به ختم نه وي، خو لږې تبدیلیانې پکې راولي او هغه تبدیلیانې د دې د وجې نه راولي چې د حزب الله تنظیم نه دی کوم چې په لبنان کې دی، د اسرائیل ته د ورځې د اسمان ستوري وښودل. ګوره په دې خبره باندې ما تاسو په هغه وخت کې پوه کړی وي کوم وخت کې چې دا جرب د حزب الله او د اسرائیل په منځ کې لا مضبوط شوی نه، واړه واړه جربونه به کېدل، باقي مضبوط جنگ د حماس او د اسرائیلو. تاسو ما باقاعده په دې باندې پوه کړی وي کله د حزب الله سره د اسرائیل مضبوط جرب رالی نو دا حزب الله به اسرائیل ته ټف ټایمز ښیي. حالان کې حزب الله تنظیم د اسرائیل په نسبت باندې ډېر زیات کمزوری دی. تنظیم د اسرائیل ملک دی خو طاقتور ملک دی، نو د هغه په نسبت ښه کافي کمزوری دی، خو بیا هم د دوی جګړه داسې د حماس په نسبت خو کم از کم حزب الله کافي طاقتور دی که نه، نو د دوی جګړه به داسې چې اسرائیل ته به د ورځې د اسمان ستوري ښیي. داسې به نه کېږي څنګه چې د حماس څه کېږي، او حق روان دي. د حق د وجې نه اسرائیل وایي چې اوس دا جنګي ټیکټکس نه دي، دا لږ بدلول غواړي، په بله طریقه باندې اوس د حزب الله ول غواړي. او هغه په کومه طریقه ګوره زما خبرې ته غوږ کېږده. اول خو د بده مرغه د حسن نصر الله نه بعد د حزب الله چې کوم مشر حسن نصر الله هغه اسرائیل والا په ایر سټرایک کې شهید کړی و که نه، د هغه نه بعد چې کوم بل د حزب الله مشر ټاکلی شوی و د هغه نوم او هاشم صفي الدین، هغه بله ورځ حزب الله والا دا کنفرم کړه چې هغه هم شهید شو. بس هاشم صفي الدین نه دی، هغه هم اسرائیل والا په ایر سټرایک کې شهید کو. نو اوس به حزب الله والا بل مشر ټاکي. اوس چې کله ګوره بار بار د حزب الله مشران، د حماس مشران لکه یحیی سنوار شو، اسماعیل هانیه شو، د دوی حسن نصر الله شو، د هاشم صفي الدین شو، فؤاد شکر د مین کمانډر او مشران اسرائیل بار بار ټارګټ کوي، او چې څونه مین مشران چیف سول هغه ټارګټ کوي، او قمره حزب الله والا او حماس والا حمله نور مضبوطی. خبرې دا ولي دا د دې ښودلو دپاره حزب الله د دې ښودلو دپاره واپس ریټالیټي اټیک جوابي حمله د مشر د وجلو نه بعد کوي چې اسرائیل دا پیغام ورکړي چې زموږ د مشر د ایشتلو نه دا مطلب نه شو چې تنظیم به اوس ډسمنټل شي او خبره به ختم شي. دا د سیاسان کار نه دی، دا په نظریه باندې جوړې خبرې دي او نظریه ته مړه کولی نه شي. لهذا چې څومره زموږ مشران ولي او قمره به مضبوط جواب درکړو، او قمره به مضبوطه حمله کوو، او هغه مضبوطې حملې دوی کوي. اوس ګوره د حماس هم چې کوم یحیی سنوار کله هغوی شهید کو، هغه ویډیو خو کتلې په ټوله دنیا کې وایرل شوې ده. د هغې نه بعد حماس حمله وکړه. حزب الله چې کله حسن نصر الله ولا دوی شهید کو، دوی مضبوطه حمله وکړه. دغه شانته کې ولا او ایران هم کړې وه، هاشم صفي الدین شهید کو، دوی بیا هغه شانته کې یو مضبوط اټیک وکړو. دا د دې پیغام ورکولو لپاره چې ګورې د دې مشر وجلو دا مطلب نه دی چې تنظیم به ختم شي. د ورځې د اسمان ستوري ښودل ټف ټایمز دا به مونږ کوو، جګړه به څه کوو مضبوطه. او د حق نه اسرائیل اوس ورو ورو تنګ شو، دی اوس لږ جنګي ټیکټکس بدلی چې په بله طریقه ولا شکست ورکړم. ګوره لومړی خبره خو دا چې دی خو ګوره ټف ټایمز یې ورته څنګه وښودل، دا یو مثال نه به تا ته خبره کلیر شي. بله ورځنۍ خبر ده تقریبا د 23 اکتوبر دا خبر دی، ټیک شو، نن 25 دی. د اسرائیل شپږ مارکاوه ټینکس نه دي، دا حزب الله یو ملک نه ښه یو تنظیم حزب الله دا ډسټرای کړه، ختم کړه. شپږ مارکاوه ټینکس، دا ته کله چې مارکاوه ټینک وپېژنې تا ته پته ولګي چې دا څومره مضبوط او غټ خبر دی. دا مارکاوه ټینک داسې ټینک دی د اسرائیل چې په ټوله دنیا کې د ده نوم مشهور دی، ډېر زیات مشهور دی مارکاوه ټیکنالوژي. او څه اسرائیل بړها چړها کې مالګه مساله مرچ ډمبره وغیره پې واچوي او بړها چړها کې بیان کې خلکو ته هلته خو دې اسلحه خرڅوي که نه بیا په خلکو باندې. نو دا مارکاوه ټیکنالوژي په ټینک کې دا مارکاوه ټینکس دي، دا په دې دنیا کې د دې یو نوم و. 1974 کې جوړ شوي او د هغې نه بعد بیا د دې تقریبا دا څلورم ورژن دی، آی تینک سو څلورم ورژن دی. M1 او M2 او M3 او M4 روان دي. په مارکاوه ټیکنالوژي باندې نوي ټینکونه جوړېږي. یو خو د دې سپیډ ډېر زیات تیز دي، تقریبا 45 کیلومتره په یو غنټه کې والی شي. بل د باډي داسې جوړي چې په اسانه باندې دی ډیمیج کېدلی نه شي، د انجن ته نقصان نه شي ورکولی، بل په اسانه باندې ریپیر کېږي چې ډیمیج شي. مطلب لوی خبرې دي، اوس هغه ټایم نه دی چې موږ دا ډسکس کوو، ټیک شو. خو داسې بړها چړها کې بیان کړی دی دنیا ته، او حقیقت دی مضبوط ټینک دی، داسې نه چې بیخي بېکاره ټینک دی، ښه ټینک دی، مضبوط ټینک دی. نو هغه ټینک نه دی نوم خو په ټوله دنیا کې وشو، په مختلفو ملکونو باندې د خرڅول شروع کړه، په چیلي باندې د خرڅ کړی، په UK باندې د خرڅ کړی، په انډیا باندې د خرڅ کړی، په ترکیه باندې د خرڅ کړی، بلا شی ټینکونه دی وباسي او خرڅوي. اوس نوم خو د ډېر زیات تللی دی. دغه مارکاوه ټینکس یو نه، دوه نه، درې نه، څلور نه، پنځه نه، شپږ په یو ځای باندې حزب الله والا د ګایډډ میزایلز په ترو باندې ویشتل که نه، او شپږ مارکاوه ټینکس یې والا تباه کړه. اسرائیل ته پته لګي چې زه که څومره مضبوطه اسلحه بوزم لبنان ته، دا ګراوند انویژن دی هلته کوي که نه، زمیني ور روان دی. نو دی ما له څه طریقه ګوري، په څه ناسه طریقه باندې زما هم هلته کې فوجیان او اسلحه خرابوي او دلته هم راباندې الټه حملې کوي. دی خو د راکټ هم هغه طریقې مختلف زده کړي، بار بار پې تاسو ما پوهه کړي چې څنګه دی د لبنان نه په اسرائیل باندې د راکټ په ترو باندې داسې حمله کوي چې سراسر ډرون پکې په یو ځای کې لګي او نقصان ورله کوي. یعنې نتنیاهو کور یې میشتی و که نه.
نو دا اوس ګوره اسرائیل ته پته لګي چې یو خو دا نقصان کوي بل چې کوم اسلحه ما په دنیا کې یادول نن ول یادو خو را په شرمونه وشرموله یوازې مارکاوا ټانکس نه ګوره د حزب الله ولا ډرون بار اسرائیل ملک ته وردن نکړی دی باقاعده د هغه ایر ډیفنس سیستم په موجودګۍ کې آیرن بیم شته آیرن ډوم شته ډیوډ سلنګ شته ایرو 2 ایرو 3 شته د امریکې نه ورپسې تاړم راوخته دی دا ټول مختلف لیرز دي چې خپل هوا نه خپل فضا دی بالکل محفوظه کړی دی دوی وایي چې زمون د خوخې نه بغیر دغلته مرغۍ پرم نشي والی حزب الله ولا ډرون وردن نکو چې کوم اهم ځایونه دي هغې ولې شتي دي ته سوچ کوه د نتنیاهو په کور باندې ولا ډرون ورشتی دی نو په ګولاني بریګیډ چې فوجیان یې پرې ولا سوځولي وو ډرون یې پرې ورشتی دی نو ډرون یې وردن کړی دی د حیفا نومې ښار نه پوره ویډیو کړی دا د تل ابیب نومې ښار نه پوره ویډیو اهم چې کوم ملیټري بیزز دي فوجي اډې دي هغې نه ویډیو کړی راغستی دی واپس راوستی دی ایر ډیفنس سیستم ته پته هم نه ده لګېدلې ایون تر دې چې یو ډرون دوی هغه ویډیو ریلیز کړی و چې ډرون روان و ایر ډیفنس سیستم بیټري موجوده ده او هغې ته مخامخ ورلی پې باقاعده هغې ویشتو بیا هم هغه ته پته ونه لګېده نو ګوره په دې طریقه باندې یو خو د اسرائیل اسلحې له ښه نقصان ورکوي اسرائیل له ښه نقصان ورکوي بل د ده چې دا کوم مضبوطه ټکنالوژي په دنیا کې دی یادوله دغه ایر ډیفنس سیستم یې خرڅوه دغه شان ټانکونه خرڅوه وغیره هغه ولې ټول په شرمونو باندې وشرمول حزب الله او یوازې دا اسلحه تباه کول نه د دوی په منځ کې د دوی نه جاسوسان راوچتول چې د دوی خلاف جاسوسي کوي دام حزب الله او ایران والا په شریکه باندې کوي دی خو ګوره د اسرائیل ټایمز والا د ټایمز اف اسرائیل ښودلي دي چې اووه کسان د یروشلم نه دا نیولی شوي دي چې هغوی د ایران دپاره جاسوسي کوله چې د کم اسرائیل نیوکلیر ساینټسټ دي که نه ساینسدانان دي چې دا ووجني څنګه به چې اسرائیل د ایران نیوکلیر ساینټسټ لکه مثال کې طور پر محسن فخریزاد هغه وجلی نو دقه شانته کې د وجلو دپاره پلین تیارو اووه کسان دوی د یروشلم نه نیولي دي او یوازې دا اووه نه دا اووه خو فلسطینیانو د ده سره نور اووه هغه اسرائیلي وو او د اسرائیل خلاف جاسوسي کوله د ایران دپاره هغه هم دې نیولي دي ګوره یو خبره کلیر کا دا یهودیان داسې نه دي چې دا ټول د اسرائیل په حق کې دي په دې کې بلاشي یهودیان دي چې هغه د اسرائیل سټیټ خلاف ولاړ دي دا اسرائیل چغې چې وایو د اسرائیل سره ډېر زیات په مرګرتیا کې ولاړ دي که نه د اسرائیل دپاره د هر کار نه ځان یې تېر کړی دی نو هغه خاص قسمه یهودیان دي هغې ته موږ وایو زایونیسټ هغه زایونیسټ دي صحیح شو دغې تحریک ته موږ زایونیزم وایو که نه نو هغه د زایونیسټو په ترو باندې دغه خبرې کېږي باقي چې کوم یهودیان دي چې څوک د زایونیزم خلاف دي د زایونیسټ سوچ خلاف دي او د اسرائیل هم خلاف دي او د هغوی نه اکثر بیا جاسوسان راوچتولی شي ایران او دا حزب الله او هغه جاسوسانو په ترو باندې په اسرائیل کې کاروي کوي څنګه چې اسرائیل په ایران کې نو دا خبرې ګوره د اسرائیل لپاره مقابله کول ډېره ګرانه شي نو اسرائیل خو داسې خو نه وروسته کېږي مقابله خو به هغه کوي او ښه مضبوطه مقابله به کوي خو د هغې سره سره دی اوس خپل هغه ټکنیکس بدلوي نو څنګه یې بدلوي زه تا ته لږ غونته کې ووایم دې خو وګوره دا بی بی سی والا راغستی دی ښه بی بی سی والا څه وایي د اسرائیل والا داسې کار کړی و چې دوی یو ویډیو جوړه کړې وه انیمیټډ او په دې لبنان کې یو اسپتال دی د هغې اسپتال نوم دی الساحل یو اسپتال دی نو د هغې اسپتال د لاندې ښودلي چې دا ګوره د اسپتال وجود دی لکه مثال کې طور پر په دې ځای کې د اسپتال داسې ښودلی دی که نه چې دا اسپتال دی نو د اسپتال د لاندې ښودلي چې په دې ځای کې یو بنکر دی او دا حزب الله والا جوړ کړی د دې طرف نه مو ته انټري ده او د دې طرف نه مو ته انټري ده او دا حزب الله والا د دغه ځای نه استعمالوي دا د اسپتال د لاندې دی او په دې کې په د 500 میلیونو ډالرو نه هم سیوا پیسې پرتې دي او پکې سره زر پراته دي مطلب دومره مال او دولت په دې ځای کې پروت دی او دا د الساحل اسپتال د ښکته دی اوس ګوره دا خبر اسرائیل والو ولې وکړو لومبۍ خبره خو دا چې په دغه ځای کې چې کوم بی بي سي والو یا نور جرنلیسټ هغه سي دغه اسپتال ته لاړل هغه اسپتال والو ورته وویل چې داسې کار دی چې دلته کې هېڅ د حزب الله د دې اسپتال استعمال نشته دی او نه د دې د لاندې بنکرو کې داسې څه پیسې او سره زر شته که نه یې راځئ چې چکر لیدل کړو چکر یې ولې ورکړی دی هلته کې هغوی څه ونه لیدل صحیح شو دا جرنلیسټ وغیره تلي هلته څه ونه لیدل اوس چې څه ونه لیدل یا څه ونه نو د اسرائیل دا خبره ولې کوله چې د الساحل اسپتال نه ښکته دغه شانته کې یو بنکر دی او په هغه بنکر کې دومره میلیونز اف ډالر او سره زر پراته دي دا خبرې دی ولې کوي ګوره زه تا لږ غونته کې په خبره پوهېږم نمبر 1 خبره خو دا ده نمبر 1 تاسو ته ما دا ویلي څو ورځې مخکې چې دې اسرائیل والا لبنان ته ویلي د لبنان آرمي ته لبنان آرمډ فورسز د لبنان چې کوم خپل حکومت د خپل آرمي ده هغې ته ویلي چې دا حزب الله ستاسو په ملک کې دی ته یې سم که ته یې نه سمې نو بیا در باندې زه درځم نو مطلب یې څه و چې حزب الله او لبنان په خپل منځ کې ونښلي چې حزب الله د هغه سره بیزي شي اوس هغه خو لبنان آرمډ فورسز خو د هغه خبره ونه منله الټه دلته په بارډر باندې رالل چې یاره اسرائیل ته یې وویل چې یاره ګوره که ته زمیني راننوځې ګوره بیا به مونږ خپل کاروایي کوو اسرائیل ته پته ولګېده چې یمکي خو له زه ورکوم خو دمکي کار نه کوي دا اسرائیل ته پته ولګېده
اوس په بل طریقه باندې داسې طریقه وکړه چې د لبنان او د حزب الله په خپل منځ کې اړم کې داسې کار وکړه چې ورته ووایي چې د دوی سره بلا شمال او دولت دی او هغه د دې ځای نه ښکته دی. نو چې لبنان ته کله پته ولګي، لبنان آرمډ فورسز ته پته ولګي چې دومره مال او دولت زمونږ ملک ته وګوره په کوم حال کې روان دی، حزب الله دومره مال او دولت جمع کړی دی، دوی به د یو بل سره اړم شي. او چې ونس د یو بل سره اړم شي حزب الله اخوا بیزي شي، موږ ته خپل کار بیا لګونته کې اسان شي، په اسانه باندې بیا کولی شو. یو خدا وجه ټیک شو. او اوس ګوره زه دا خبره نه کوم چې داسې مال او دولت به د حزب الله سره نه وي، د حزب الله سره به خامخا خپل فنډي فاینانشل فنډ به ورسره وي، هله دا کار چلولی شي. داسې خو نه چلېږي، داسې خو جنګ نه کېږي. په جنګ کې دا پیسې نه دي، دا د اوبو په شانتې بهېږي، دا دونه اسان نه دي. او اخوا طرف نه ورته سپورټ هم میلاویږي مینلی د ایران طرف نه. خو دا دومره بړها چړها کې بیانول، بیا یو خاص اسپتال یادول چې هلته بیا ایم نه دا خبره کوي که نه، نو دا رو رو اوس ګوره دا د هغه په دماغو کې د لبنان والا په دماغو کې دا چې ګوره دا پیسې د دوی څه شته چې په هر ځای کې پټې کړي، موږ ته خبر را رسېدلې، کسان را ایثار کوي او دا پیسې پرې وباسي، نو خپل منځ کې به اړم شي. یو خو دا خبره شوه. بله دا خبره شوه که نه چې دا اسرائیل والا نه دی چې په کوم ځای کې جنګ شي په هغه ځای کې مریضانو له تکلیف ورکول، عامو خلکو له تکلیف ورکول، چې هغه عام خلک په خپل حکومت په خپل تنظیم په خپلو خلکو باندې پرشر راوړي چې هلکه بس د دې سړي نه قلار شه یاره موږ هم پرې تېښتې راوستو. لکه مثال کې طور پر دا خو د مشهور عادت دی چې اسرائیل چې دی نو په اسپتالونو باندې بمبارډمنټ کوي. ګوره ښه په غزه کې خو یې کړي دي، دا په لبنان کې په بیروت کې اسپتال دی هغه یې ایښتی دی. اوس ګوره یو خو چې دی اسپتال ولي نو په ده باندې کرټیسزم ډېر زیات کېږي، په ټول دنیا کې تنقید کېږي چې ته دا اسپتال ولي عام خلک ولي د ایشتلو نه بغیر که داسې څه طریقه وشي چې د اسپتال بند شي او خلکو ته تکلیف میلاو شي، خلک به پخپله په خپل حکومت باندې زور راوړي چې یاره دا کم خلک چې د ده خلاف لګیا دي که نه دا سم که چې موږ ته زموږ سهولیات میلاو شي. نو هغه په دې طریقو باندې کېږي چې دا خبره ته وکړي چې د دې د لاندې منګر دی او حزب الله استعمالي، نو په سبا باندې به دا اسپتال بند شي. هغه اسپتال نه ډاکټران او مریضان ټول ایستي دي، خالي کړی دی. نو اوس د دې څه به څه چل کېږي، د هغې ځای مریضانو عامو خلکو ته به تکلیف ډېر زیات میلاویږي. چې ډېر تکلیف میلاویږي هغوی به پخپله په خپل حکومت باندې پرشر راوړي چې د دې حزب الله سره چې چل وکړي چې د اسرائیل سره دا لانجې نه کړي، دا زور خو موږ له راځي ټول. نو لبنان آرمډ فورسز او حزب الله، د لبنان حکومت او حزب الله بیا په خپل منځ کې اړم شو، اسرائیل ته لار صفا شوله. These are techniques. او بل خبره دا چې په دې ځای کې کوم یونایټډ نیشن والا راځي که نه، اونروا والا خاص کر چې هغوی ته وایي چې یاره داسې کار دی چې دې ځای کې حزب الله دا استعمالي که تاسو دې ځای ته ځئ نو تاسو د حزب الله سره میلاو یې. دی خو د یونایټډ نیشن سره لږ غونته کې په لانجه کې دی که نه. بل ورځ تاسو ته مې ویلي چې د اونروا چې کله یحیی سینوار دوی ویشتو شهید کو، نو د هغه سره دوی یو ځای کې پاسپورټ راویستو چې دا وګوره دا د ده سره خوا کې راوختو، د ده سره چې کوم کس و هغه په اونروا کې په یونایټډ نیشنز کې چې کوم د مهاجرینو دپاره کار کوي په هغې کې ټیچر و، مطلب د یونایټډ نیشن کس د حماس سره میلاو او هغه بیا یونایټډ نیشن والا د هغې کس ډیټیل راویستل، نو هغه په مصر کې و او ژوندی و په مصر کې و. مطلب د دې دا دی د اسرائیل مطلب دا و چې د خلکو ته د اقوام متحده بدنامه کوم. واقع اقوام متحده چې کوم اونروا والي و هغه خپل ډیټیل راویستو، خلکو ته ویل چې ګوره دا زما خلاف هسې لګیا دی. او د اقوام متحده سره لانجه په دې وجه باندې ده چې اقوام متحده هم ښه کافي حده پورې ایمانداري خو خپله شوکۍ که نه. لکه ته دې خو وګوره مثال کې طور پر دا د اونروا د چیف چې چا نوم دی فیلیپ لزارنی، دا هغه خبره ده چې لکه په غزه کې به اوس داسې قات راځي چې عام خلک به د قات د وجې نه د لږې د وجې نه مري. دا ریل رسک دی، د دې غم کول غواړي. دې خو وګوره اصل کې د اسرائیل پلان اوس دا دی چې دا کوم غزه علاقه ده که نه، د دې غزه علاقې دوه حصې دي، یو نارت شمالي طرف، یو ساوت جنوبي طرف. اسرائیل وایي چې داسې کار به وکړم چې دا کوم شمالي طرف دی که نه دا به د کیر چاپېره نه بلکل ګیر کوم سیل به کړم چې نه دلته خوراک څوک رسولی شي نه اوبه څوک رسولی شي. نو دغلته کې چې کوم خلک دي نو هغه به یا ځان سرنډر کړي د حماس والا او یا به د ولږې نه مړه شي. اوس دا طریقه کوي. نو په دې کې نو وایي چې به دا شي عام خلک مړه کېدای شي. اسرائیل ورته وایي چې نه عامو خلکو ته ما اجازت ورکړی چې څوک راتېرېږي راتېر دي شي، ما ته د شناختي کارت ښایي، ما ته پوره خپل تلاشي راکړي چې زه پراپر چیک اپ او تلاشي ورسره برابر ډیټیل راوباسم، زه بیا پرېږدم. نو چې کوم حماس والي یا به زما نه شي تللی هغه به پاتې کېږي او چې کوم پاتې شي نو هغه به د ولږې نه په هغه ځای کې مړه شي. دا طریقه مطلب دا سټریټجي اوس جوړه کړې ده. ټیک شو. هلته کې پې هغه ابجکشن ایجاد کړی دی اونروا والا چې یاره دا خو چې ته کوم د قات دا خبرې کوې چې دغه شانتې کې به یې زه ګیر کړم او په دغه ځای کې به قات راولم، په دې کې به بلا شي عام خلک چې هغه به ونه وتلی شي او هغه به مړه شي. نو په دې وجه باندې یونایټډ نیشنز د اسرائیل خلاف چې کوم اواز په دنیا کې اوچتوي هغه د اسرائیل نه برداشت کېږي. نو اسرائیل د یونایټډ نیشن خلاف انختی دی چې د هغې سره سره فرانس والا یو کې والا په خوله باندې خو وایي پټ په پټه هغه شانته کې پکې انټرسټډ نه دي، خو په خوله باندې وایي چې د اسرائیل ښه قدم نه دي چې د یونایټډ نیشن خلاف روان دی. او اسرائیل وایي چې دا طریقې به زه کوم او زه به په خپل جنګي ټیکنیکس کې په خپل جنګي ټیکټکس کې لږ غوندې کې تبدیلوالی راولم په دې طریقو باندې چې د خپل منځ کې علم که د صداقات نه مړه که مختلفو طریقو باندې چې زما کوم ګول دي، زما کوم پرپزز دي، زما کوم مقاصد دي چې هغه اچیف شي، مطلب چې هغه واغستی شي هغه پوره شي.
اوس په اخره کې سوال ستاسو نه دا دی چې آیا اسرائیل به په دې کې کامیاب شي چې د لبنان حکومت او حزب الله په خپل منځ کې اړم کړي؟ پاسبل ده لږ غونډه کې سوچ ورته وکړه، په دنیا باندې نظر واچوه، تا ته به جواب په خپله میلاو شي چې اسرائیل په دې کې کامیابېدی شي چې دا دواړه په خپل منځ کې اړم کړي. په کمنټ سیکشن کې جواب راکړئ. جزاکم الله خیر.